چې کله سجده لګوم د شیطان وسوسه، چې کله لمونځ کا ویلوړم د شیطان خیالات، چې کله بل عبادت کا د شیطان تنګول، د شیطان فکر، دا همیشه په انسان کې وي. بیا د دغه نه ځون څرنګه بچ کوي، دغه پریشانی نه ځون څرنګه خلاصوي. خلق ډېر دغه سوال کو چې زه شیطان وسوسه کې مبتلا یم، شیطان فکر خیالات کې مبتلا یم، زه د دغه نه ځون څرنګه بچ کوم. نو دا څه د ډېرو خبره نه ده. ځکه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلوة والسلام نه دا سوال وکړی چې یا رسول الله د میش په زړه نه کې د شیطان وسوسې دي، شیطانی خیالات دي، عبادت کې د شیطان وسوسه، لمونځ کې د شیطان وسوسه، په هر کور کې د شیطان سوچ د میش سره شامل حال دی. دغه حکم ته شي دی. سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ذاک محض الایمان، دغه د شیطان وسوسه، د شیطان خیالات دغه خالص د ایمان علامت دی. دغه نه دا معلومه شوه چې کوم شیطان وسوسه انسان ته پیدا کوي، دغه نه د هیڅ ډور خبره نه ده. بس په خپل عمل کې لګیا شه، په خپل عبادت کې لګیا شه، خپل چرمخ ته روانه وه، د شیطان وسوسې ته لوړ سوچ هم ورکوه. نو میش چې کله سر لګوي الله ته لګوي، میش چې کله ټنډه لګوي الله ته لګوي، پیزه لګوي الله ته لګوي، ګونډې لګوي، پښې سر لګوي، لوسینه لګوي الله ته لګوي. دغه نه دا معلومه شوه چې میش سجده الله ته دو غیر الله ته نه دو. میش سجده الله ته کی غیر الله ته نه کی. د بعض خلک سوچ دا پیدا شوی دی چې میش کی ما سجده کی، دا سجده که خود شیطان وسوسه شامل دو، شیطانی خیالات تی، لہذا دغه واجنه د میش سجده دا ګنده شوله. ډاکټر عبدالحی عارفی رحمت الله علیه دا ته یو کس راغی، ورته وویل چې حضرت په لمونځ کې مته بار بار شیطانی وسوسه لویږي، شیطان مته وسوسه چوي او بار بار شیطانی خیالات مته مخامخ کیږي. دغه حد پوره چې زه مې په زړه کې نفسانی خواهشات وي، د کفر د فسق ول خبره وي، دغه د ګناهي ول خبره د په ذهن کې رسي. نو د میز د لمونځ استو کې ما فائدہ شوله. د میز خو باسي ویلوړای دی، ټټاول دی، چګاول دی، دغه بیا کې ما فائدہ شوله. میز سجده لګوي، داسې په سجده کې هم ته د خیالات رسي، بیا خو د مو سجده اس ټټاول چګاول نوم دی، فائدہ خو یې هیڅ نشوله. دغه انسان سوچ فکر دادای چې کله هم په لمونځ کې د شیطان وسوسه در سره شاملوي، دا مطلب دا دی چې د دغه لمونځ هیڅ فایده نشته، دا غلط سوچ دی. حضرت ورته فرمایل چې کسا دا کیمه تو سجده چې کړی دو دا سجده پوکا دو کا ګندا دو. دا ورته چې دغه سجده خو د مو ګندا دو، ځکه چې د مو په سجده کې هم غلط خیالات راغلي دي. د مو چې کله سجده کله په یو وخت کې د مو په ذهن کې غلط خیالات وي، غلط سوچونه وي، غلط د شیطانی وسوسه وي، نو څنګه سجده پوکا کېدلی شي؟ دا خو بالکل ګندا دو، پلیته دو. حضرت ورته فرمایل چې کسا الله تعالی پوک ذات دی، الله تعالی ذات ډېر پوک دی، ډېر اعلی دی، ډېر ارفع دی، بلند دی. نو یغ د پورا پوکا سجده پچاردو ته دا سوکه چې دا سجده الله ته ما کده سجده مو ته وکړه، ځکه چې سجده ده ګندا دو او زه ګندا یم، د سجده مو ته وکړه، لہذا ناپاکه سجده ده، ناپاک سړی ته وشوله. دا ورته چې توبه توبه حضرت دا څرنګه کېدلی شي چې زه یوه سجده یو انسان ته وکړم؟ ورته دا خو کېدلی نه شي، ځکه چې زه خو سجده الله تعالی ته کوم، دا کېدای نه شي چې زه تو ته سجده وکړم. نو حضرت ورته وفرمیل چې کسا سجده که هر څرنګه وي د الله تعالی ته دو. دغه نه دا معلومه شوله چې دا کومه سجده تو کړې دو دا خالق ته دو، مخلوق ته نه دو. نو ورسته دغه سوچ چې په دا کې شیطانی وسوسې دي، شیطانی خیالات دي، دغه د حقیقت سره دور تعلق نشته. سجده کې ټنډه لګوي الله ته لګوي، که پیزه لګوي الله ته لګوي، که نور جسم ټټاوي الله ته ټټاوي، دغه مطلب دا چې سجده الله ته شي، غیر الله ته نشي. نو سجده که چیرې ګندا وای نو الله تعالی وعید بیان کړی وای، الله تعالی د داسې سجدې ګناه نه بیان کړی وای، نو سجده میش الله تعالی ته کې
دغه نه دا معلومه شوه چې الله تعالی نه وعید بیان کړی دی دا سجده د الله تعالی د پوره دو دغه سجده الله تعالی نه ګناهونه بیان کړی دي سزا نه دو بیان کړی دغه مطلب دا چې دا سجده پوکه دو الله تعالی ته دو ګنده سجده کله نشي کېدی نو د حضرت ته سمجاو کول مطلب دا و چې په لمونځ کې هر انسان ته خیالات راځي هغه خیالات میږ نه دي هغه خلق میږ نه چې د یو ظرف وسیع و هغه تفصیل ان شاء الله مخکې بیانوم د میشتوس نن سبا چې کوم ظرف ته د یغه متعلق دغه خیالات خامخرتي نو د سمجاو کول مطلب دا و چې کسا په لمونځ کې هر انسان ته خیالات راځي په لمونځ کې هر انسان ته شیطانی وسوسه پیدا کیږي په لمونځ کې هر انسان ته فکر پیدا کیږي غلط سوچونه ورته راځي دغه مطلب دا نه دی چې د مول مینس خراب شي دا شی غیر اختیاري دی غیر اختیاري شی چې کله په لمونځ کې روشي په دا باندې هیڅ میز نه خرابېږي په دا باندې هیڅ تاسو نشته میز نه په خرابېږي د لمونځ په صحبه کې هیڅ کمی نشته ها چې کله سوچ ورواله دا سه وسوسه پیدا کیږي دا سه خیالات پیدا کیږي خپل ما پیدا کوا چې پیدا شي په باندې هیڅ تاسو نشته